ننګرهار والي د ولسوالیو مسؤلینو سره په ناسته کې ولس ته د صادقانه خدمت سپارښتنې وکړې. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولسوالیو مرستیالانو سره په ناسته کې د دوی د ترسره کړو کړنو او اجراتو راپورونه واورېدل او ورته سپارښتنه وکړه ترڅو ولسونو ته په ټولو برخو کې صادقانه خدمت وکړي. ننګرهار کې مظنونینو، تورنو، متضررینو او بېوزلو وګړو ته حقوقي مرستې ورکول کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د عدلیې وزارت د حقوقي مرستو رئیس په لیدنه کې وویل چې دې ولایت ته له سفر څخه موخه د محاکمو مسؤلینو سره ناسته او مظنونینو، تورنو، متضررینو او بېوزلو وګړو ته د حقوقي مرستو برابرول او په دې برخه کې د عامه پوهاوي ترسره کول دي. د ننګرهار ولایت د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت نوی رئیس مسؤلینو ته ور وپېژندل شو. د ریاست الوزرا عالی مقام په حکم د ننګرهار د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت نوی رئیس مولوي عبدالحق حلیم مسؤلینو او د یاد ادارې کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د مسؤلینو له لوري د کورنیو ترمنځ په ترسره شوو روغو جوړو د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې دې ولسوالۍ کې پاتې وړو او لویو شخړو ته هم د پای ټکی کیږدي. په ورته وخت کې د ننګرهار سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د ځایي مسؤلینو، دیني علماو او قومي مخورو په هڅو ګڼې لوی او وړې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي او د پاتې لویو او وړو شخړو د حل لپاره هڅې کوي. او روسیه وایي پر ایران هر ډول پوځي اقدام به ستونزې لا پسې زیاتې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د ایران پر ضد هر ډول پوځي اقدام به نه یوازې موجودې ستونزې حل نه کړي بلکې وضعیت به نور هم کړکېچن کړي.